او د هغې سره سره تاسو وګورئ موږ که د دې څیزونو نه ځان نه بچ کړو نو اکابرو اسلافو په دې کې د تعلیم او د تعلم سلسلې بندولې باقاعده درسونه د قرآن او د حدیث به بند کړو دا د عباداتو میاشت ده په دې کې به صرف او صرف عبادات کوو نو عبادات په دې کې کول پکار دي د هغې یو څو آسان صورتونه دي موږ هغې طرف ته متوجه شو چې دا میاشت زموږ قیمتي شي یو آسان طریقه ګوره دا ده ماښام چې روټۍ تیاروئ نو په دې کې لږه حصه د یو غریب قسم کوئ د یو ګاونډي هم پکې کوئ د یو رشته دار هم پکې کوئ ځکه چې حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا روژهدار له د روجې د افطارۍ انتظام وکړو دغه روژهدار د روجې به قدر ثواب به الله دله ورکړي او د هغه هغې کې به هېڅ قسمه کمی ونه شي بس د لومبۍ روژې نه دا خبره کور کې وکړه او لازم او ضروري کا چې روزانه یو ګاونډي له یو رشته دار له یا غریب او مستحق له دوی له به ګورې تاسو د افطارۍ روټۍ لیږئ دا یو زبردست عمل دی 13 ورځې چې تېرې شولې نو د 13 اضافي عباداتو اجر او ثواب به انسان ته میلاو شي الله چاله وس ورکړی دی د خپل وس مطابق او د توفیق مطابق د صدقې یو حسم په ځان باندې لازم که روزانه که د چا وس نه کي یو 10 روپۍ صدقه کوي 15 روپۍ 50 روپۍ د چا چې څومره وس کېږي د هغې مختلفې طریقې دي غریب لی ورکوي مستحق لی ورکوي څوک چې په مخه راځي په خپله تالاش کوي روزانه یو کس له ورکوي ځای په ځای باندې د جوماتونو د مدرسو بکسې پرتې دي په هغې کې اچئ نو مختلف طریقې کېدی شي د ادایګۍ خو چې په ځان باندې لازم او ضروري کې چې روزانه به زه دا عمل کوم ځکه چې عبادات په 2 حصو کې تقسیم دي یو بدني عبادات دي او یو مالی عبادات دي نو د رمضان المبارک کې چې موږ څنګه بدني عبادات کوو نو چې په دغې طریقې سره موږ په دغې کې مالی عبادات هم وکړو دعا د دې رمضان المبارک یو ډېر خصوصي عبادت او ډېر خصوصي تحفه ده او د انسان ضرورت هم دی او د عبادتونو جړ او بنیاد دی خو زمونږ دا دعاګانې دا ګورې اسې رسمي او رواجي دعاګانې لږ ساعت اوچت کو یو څو الفاظ دي بغیر د توجه نه بسا په خولې جاری شي او په مخلاص راکاږو قصه ختمه کو نه انسان که د دعا روح ته رسېدل غواړي نو دا به اوږده دعا کوي چې دا پکې سوچ و فکر وکړي چې څه د الله نه غوښتل پکار دی دا جچې تولې او رټه شوي الفاظ چې کله ختم شي د انسان نو بیا دعاګانې شروع شي نو کم از کم 2 وخته به کې مقرر کړو یو وخت دا دی چې د افطاري نه لږ مخکې کینو 10-15 منټه هر سړی خپله محتاجه دی اهل عیال هم بلا محتاجه دي عالم اسلام هم بلا محتاجګۍ لري د دې ټولو دپاره دعا وکړو یو ځل انسان وایي یا الله ټول مسلمانان وبخې په مخ د ځمکه چې څومره مسلمانان دي دومره نیکۍ دته د رمضان نه بغیر میلاویږي رمضان کې د تمامو مسلمانانو وکړونو کربونو مسلمانان دي د هغې د تعداد په 80 چنده اجر او ثواب انسان ته میلاویږي نو 10-15 منټه د افطارۍ نه مخکې دعا پښمني ته لږ وختي پاسو او د پښمني نه فارغ شو او بیا یو څو رکاته څومره چې وفس کېږي د تهجد مونځ وکړو او د هغې نه پس یو 10-15 منټه تر د مونځه پورې موږ په دعا کې هغه وخت کې مشغول پاتې شو کم از کم دا 2 اوقات په دې کې اهل عیال هم د دعا پابند کو او ځان سره یې کینو د رمضان المبارک د والدینو د خدمت سره یو خصوصي تعلق دی ځکه حدیث مبارک کې جبریل علیه السلام چې کومې خیرې کړې وي نو هغه چاته هم خیرې کړې وي چې درود شریف نه وایي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک نوم واخلي هغه چاته هم خیرې کړې وي چې د رمضان دومره عبادت ونه کړي چې د جنت حقدار جوړ شي او هغه چاته هم کړې وي چې څوک د مور فلار دومره خدمت ونه کړي چې جنت ته پې لاړ شي نو دا یو عظیم عبادت دی ټول کال موږ د دې نه غافل په دې میاشت کې موږ خصوصي توجه دې طرف ته وکړو وړو وړو خبرو کې د هغوی خیال وساتو او د هغوی خدمت موږ وکړو